السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر مرزا خانه څنګه چل دی؟ څنګه چل دی؟ خیر دی. ولې داسې خفه یار؟ والله خفه خو په دې یم پېښ شوې چې یو دوه درې ورځې کېږي غوا رانه ورکه شوې او ډېره ګرانه مې اخیستې او پېښ سرن ته مې راوستله او پته یې نه لګي چې چا بوتلې ده. الله اوس راته څه پته نه لګي چې څه چلېږي. مړه مه بېسوره کېږه. هلته یو پیر صاحب دی هغه له به لاړ شو او هغې پیدا کوي. نه مړه دا کوم ځای کې دی یار؟ دا دغلته نوي کلي کې. تر زمانه چې ورشو یار ګرانه والې اخیستې دي. هغه نوي کلي څه دی؟ اوس چې جوړ شوي کورونه هغه دی. الله پیر صاحب څه نشته؟ را بشي فکر مه کوئ. بېروزګاره شوي مړه پیسې میسې نشته څه چلې را بشي. ها را روان دي که نه؟ روان د ډېر لرې دي خوښ. ها را روان دي. که چرګان بخورو وچو کبان ولا څه به پیر صاحب هلکه وکړه مالش ونه وکړه. پیسې ورته ډېرې نو غړې مخامخ د پیر صاحب دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانانو څنګه راغلي وای؟ ها کله پیر صاحب یوه غوا رانه ورکه شوې ده او ډېره ګرانه مې اخیستې وه او د ملګري راته وویل چې دلته یو پیر دی او هغه یې معلومولو چې نو که درته معلومات دې راته وکړو دا چېرته ده. حق الله. کینه کینه دا د پیر جذباتو کې راغلی. کینه کینه دا پیر صاحب خپل جذبات کې دی ګوري که نه. بیا ستا په دې غوا پیدا کولو باندې به غټه خرچه راځي. 10,000 روپۍ پې راځي کو کار کې. پیر صاحب ته وویل یو رانه غوا ورکه شوې ده او بل پیسې ډېرې زیاتې دي. $15,000 روپۍ وي راکړه. نوره ګزاره نه کړه. نوره ګزاره زما یو 15 به پکې کم وي که 14,000. کار به مو شي ښه خو زه دې وخت کې ګورې پیر صاحب په ځان نه هغه واچولې نه که بس که پیر صاحب بس که د ده غوا په کلي په محله کې یوسف جان ماما دی هغه سره دی او ور دې شي هغه ته دې ور وډبوي او خپله غوا ترې نه دې روانه کړي او درېدلې او دا وده نومان هلک ورکړې ده او پوره یې پرې خلصه کړې ده. زه به څه ومرېدل صحیح شوه. کار وشو. لالا هغه چرګوټی خو ورک شوی دی. پیر صاحب دا څنګه چل دی؟ تاسو خپل چرګوټی نه شئ پیدا کولی او زمونږ په غوا باندې 10,000 روپۍ واخېستې. دا دروغ وایي. دا ماشوم دی پرې نه شو. دروغ نه وایي. موږ له خپلې پیسې راکړه. نیو هلکه